أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین الوان دی آیت مبارک کې الله ارشاد فرمایل چې کله د یوسف علیه السلام دارونا نا امید شو چې بادشاہ مونږ ته دا شرور بنیامین نه را پرېږدي نو خپلو کې بیا صلاح وکړه او مشرور ورته دا ووې چې زه خو به تر هغې پورې په دې دی کې موجود یم تر څو چې ما ته پلار حکم نه را کړی او یا الله څه فیصله نه کړی. بهرحال تاسو لاړ شئ او پلار ته چې کوم دی صحیح حقیقت حال بیان کې. الله وی ارجعوا الى ابيكم دغه مشرو د نور ته وی چې تاسو لاړ شئ خپل پلار ته او بیا پلار ته ښکاره خبره بیان کې چې فقولو پس وایي پلار ته چې یا ابانا ای زمونږ بابا جانا ان ابنک سرقا یقینا ستا زوی غلا کړې ده په غلا کې نیولې شوی دی او د مصر باچا ځان سره ایثار کړی دی. مو خو د خپل وس مطابق چې کومه وعده تا سره مونږه کړې وه هغو مونږه په ظاهر باندې چې کوم حالاتو د هغې برابر مونږه په خپله معاهده باندې پابندو د هغه حفاظت کړی دی. اوس بیا چې هر کله د غلا وکړه او زمونږ په غیر موجودګۍ کې کړې ده زمونږ مخامخ یې کړې نه ده لہذا ستا زوی غلا کړې ده وما شهدنا الا بما علمنا مونږ نه وایو مګر هغه څه چې زمونږ په علم کې دي. ویا چې زم کم په علم کې دا خبره راله چې بادشاهي مصر چې کوم دي کارندګانو د ده د سامان نه چې کوم دي د بنیامین سامان نه هغه پیاله برآمد کړه نو لہذا زم په علم کې خدا دا چې د بادشاہ پیاله پټه کړې ده. اوس دلته علما دا خبره کوي چې معاهده چې کوم دي وعده دا په ظاهري حالاتو سره وي. ظاهري حالاتو مطابق په انسان د خپل وس مطابق د هغه وعدې پاسداري کوي. اوس هر کله چې انسان بیا کله بې بس شو او د ده پکې بیا چې کوم دی هغه طاقت او وس نه رسي نو هلته چې کوم دی به بیا په هغه معاهده باندې څه ولا سزا نشي ورکولی. ځکه وما كنا للغیب حافظین مونږ نو په غیب باندې نګهبان کوونکې کوم څه چې زمونږ د سترګو نه غایب دی هغه زموږ د وس ته بهره خبره وه باقي چې کوم خبرې زمونږ مخامخ وي هغې مونږ باقاعده پاسداري کړې ده ضرور مې حفاظت کړی دی. او چې چونکې ده زمونږ په غیر موجودګۍ کې دا کار کړی دی لہذا په دې باندې مونږ څه الزام نه راځي. اوس دلته علما یو خبره کوي چې وما شهدنا الا بما علمنا د شهادت دارومدار دا په علم باندې دی خو هغه علم په سترګو په ذریعه حاصله شو. یو سړي په خپل سترګو یو واقعه ولیدله نو دغه دی کې دی د خپل د سترګو دغه لیدو مطابق ګواهي کولی شي او یا دته چې کوم دی د یو معتبر او ثقه کس نه د یو خبره اورېدله یو واقع باره کې نو په هغې هم دی چې کوم دی ګواهي کولی شي
چې ما چې کوم دي دا کار خو په خپل لیدل نه لري، خو د پلان کې ثقه او معتبر کسټما دا خبره اورېدلې ده. لہذا دلته چې کوم دي دا خبره ښکاره کړه چې یو خو دي په خپله دا وویل چېرې مونږه کم بیان کو دا زمونږ د علم مطابق دی. دویم چې کوم دي اوس ورپسې مزید د دې خپل شهادت ته او د دې خپل خبرې د تایید دپاره وایي پلار ته وایي واسأل القرية التي كنا فيها، تپوس وکړه د ښاري باشندګانو نه چې کوم ښار کې مونږ وو چې هغه مصر ښار و، د مصر ښار د خلکو نه تپوس وکړه. او یا چې کوم دي والعیر التي اقبلنا فيها، یا د هغه قافلې نه چې کومه قافله مونږ سره راغلې ده د هغې قافلې تپوس وکړه. وایي چې کله یو انسان ته پته ولګي چې را اگر چې زه په حق باندې ما په صحیح لاره باندې ما، خو لیکن چې کم کس ته دی هغه خبره بیانوي هغه څه په شک و شبهات کې ګناه کې مبتلا کېږي، بدګمانۍ کې. څنګه چې دوی ته دا پته وه چې را مخکې نه د یوسف علیه السلام په وجه باندې پلار په دوی باندې هغه اعتماد ختم شو، نو د هغه په وجه باندې چې را د هغه اعتماد خو مخکې زموږ ختم دی، ولیکن اوس د هغې د ثابتول لپاره دا خپل خبره رښتیا کول لپاره پلار ته وایي چې ته چې کوم دی تپوس وکړه د مصر د خلکو نه تپوس وکړه، پند کې اعتبار نه وي د مصر خلکو نه تپوس وکړه، یا کومه قافله چې کوم موږ سره راغلې ده د هغې نه تپوس وکړه چې ستا هغه شک او شبه ختم شي. لہذا کله کله چې کله یو انسان ته پته ولګي چې زه خو بالکل صحیح ما، خو بیا ما باندې څوک اعتماد نه کوي، نو هغه بیا خامخا د اعتماد او یقین راستو لپاره به هغه خپل خبره کې نورم چې کم دی خبرې شاملې چې هغه دا خبره صحیح وګرځي. د الله پیغمبر یو پیره د شپې خپل بیبي سره صوفیا بنت حیا سره په لاره کې روانو، مخامخ یو دوه انصاري صحابه کرام ښکاره شو. د الله پیغمبر ورته آواز وکړو چې ای صحابه کرامو ما سره صوفیا بنت حیده. هغه صحابو وویل ای د الله پیغمبره موږ په تا باندې داسې بدګماني کولی شو، تا خو ذات چې کوم داسې دی چې د ګدمانۍ بالکل پاک دی. د الله بنها شیطان د انسان په رګونو کې ورننوتی دی او د په اړه کې وسوسې پیدا کوي، لہذا د بدګمانۍ نه بچ کولو لپاره به خپله خبره بالکل واضح کوي چې هسې نه تا باندې څوک بدګماني وکړي او هغه په ګناه کې مبتلا نه شي. نو دین چې کوم دی دا خپل پلار ته ووایي چې ته د مصر خلکو نه تپوس وکړه، او یا چې کوم قافله راغلې ده هغې نه تپوس وکړه چې وانا لصادقون، یقینا خامخا رښتیني یو. او دغه د یعقوب علیه السلام چونکې دوی مخکې نه یوسف علیه السلام باره کې چې کوم کار کړی پلار یې دوکه ورکړې وه، پلار ته د دې هغه درو بالکل ثابت شو چې دوی په دروغه باندې دا و چې را دې شرمه خوړلی دی. نو یعقوب علیه السلام په هغه سابقه حالاتو باندې دوی باندې بیا هم اعتماد نه کوي او سوی ورته قال بل سولت لكم انفسكم امرا. مخکې دا خبره کړې وه چې کله د یوسف علیه السلام د پلار نه جدا کو او دی چې هغه شرمه خوړلی دی او دغه دی کې چې کله کمیس وکتلی شو هغه بالکل صحیح و او صرف په وینو باندې دار کړی شو، نو دغه دی کې هغه هم دا وفرمایل چې دا کار تاسو د خپل ځان نه جوړ کړی دی او تاسو ته دا کار خپل نفس ښایسته کړی دی، حقیقت داسې نه دی. دلته هم دغه شان دا خبره وکړه چې بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکې داسې خبره نه ده، تاسو چې کوم دی خپل نفس نه یو خبره جوړه کړې ده، ځان نه تاسو دا وایې چې بنیامین غلا کړې ده، په دې باندې اعتماد او یقین ونه کو. خو بیا فرمایي فصبر جمیل، پس زما دپاره صبر کول بهتر دی، او صبر جمیل هغه صبر وي چې پای کې شکوا او ګیله نه وي. او بیا فرمایي چې عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، امید دی چې الله براولی دوی ما ته ټول. گویا بیا هم یعقوب علیه السلام د الله په ذات باندې باور کوي چې ستاسو دا خبرې خو ما ته صحیح نه ښکاري، خو خپل رب باندې مې دا باور ده چې الله به انشاءالله زما دا بچي ما ته راولي چې هغه درې واړه وروڼه دي، یوسف علیه السلام دی، بنیامین دی، کوم مشر و چې پاتې شو مصر ښار کې چې هغه وایي زه به تر هغې پورې نه ځمه تر څو چې ما ته پلار اجازت نه راکړي یا الله څه فیصله وکړي. نو دې کې فرمایي چې امید دی چې الله به ما ته دا خپل بچي واپس راولي. انه هو العلیم الحکیم، یقینا الله هغه ذات دی چې هغه په هر حال باندې خبردار ذات دی، هغه ته هر څه معلومه دی او حکیم دی، د خپل حکمت مطابق چې کوم دی خپل بندګانو سره هغه شان عمل کوي.
لہذا اللہ د خپل حکمت بنا باندې کدی ټیم کې الله زمانه بچی جدا کړی دي خو کېدی شي په دې کې څه مصلحت وي د الله په کې څه امتحان او ابتلا کول وي وی الله به ماته چې کمی دا بچی راولي. او دلته اعتراض دا کیږي چې یوسف علیه السلام د پلار نه چې کله جدا شو التم د پلار غم کې مبتلا شو. یوسف علیه السلام چې کله مصر خاط ته راغی بیا جیل خانې ته راغی نو دې ټولو ځایونو کې د خپل پلار ته اطلاع ورکولی شوله چې را زه دلته مصر کې یم او زه په خیر او عافیت سره یم او ته خفه کېږه ما. خو لیکن یوسف علیه السلام چې کوم دی پلار ته اطلاع ورنه کړه بیا چې کله د مصر بادشاه شو نو په کار چې بیا خو ته اطلاع ورکول بیا ډېر اسانو. بیا چې کله رونه راغله نو بیا هم چې کوم دی دوی ته د خپل راز ښکاره کولی شو چې زما پلار ته زما حال بیان کړي چې زه د مصر اوس بادشاه یم چې پلار مې خوشحاله شي. او حالانکه او بیا ورپسې د بنیامین د پلار نه جدا کول یو خو هغه خپل غم او بیا د رور دا غم چې پلار ته دې رسوي نو دا خو دې پلار باندې ډېر ظلم او زیاتي کوي. نو علما فرمایي چې دا ټول کارونه یوسف علیه السلام د الله په حکم باندې کول او الله خپل پیغمبر یعقوب علیه السلام ته یو لوی مقام ورکول غوښتل هغه باندې امتحان ابتلا راوستل او هغه په امتحان کې کامیابول الله غوښتل. څنګه چې دا یعقوب علیه السلام نیکو ابراهیم علیه السلام باندې الله قسم امتحانات راوستل په اور کې واچولی شو بیا خپل بچی او خپل بیبي په بیابان کې پرېښودله بیا حکم راغی چې دا خپل بچی ذبح کا. دا ټول امتحانات الله په خپل خلیل باندې راوستو. نو دغه شان الله چې کوم دی په یعقوب علیه السلام دا امتحانات او ابتلاګانې راوستلې چې په دې کې دی کامیاب او کامران شي او د خپل اسلافو هغه اوچت مقام ته دی ورسي. دغه دی کې چې کله رونو سره یعقوب علیه السلام خپل بچو سره خبرې اترې وکړې نو دا بچو نه بیا مخ واړو وتولى عنهم مخ واړو د هغوی نه وقال بیا وفرمایل یا اسفا علی یوسف. دا د غم الفاظ دي په دغه وخت کې چې کوم د غم د پاره کوم الفاظ وینو یا اسفا اے افسوسا په یوسف علیه السلام باندې د دې امت لپاره چې کوم د غم تکلیف کوم کلمات خدا دي چې انا لله و انا الیه راجعون. کله چې مسلمان ته تکلیف ورسي او دا کلمات وي چې انا لله و انا الیه راجعون الله ولا غ تکلیف تم رفقي او دا غي الله بدیم ورکی. دغه دې کې دا یعقوب علیه السلام په شرکی چې کوم دا کلمات چې اے افسوسا یوسف علیه السلام باندې او بیا وبيضت عیناه من الحزن فهو کظیم. او د یعقوب علیه السلام د خپل زوی د یوسف علیه السلام په جدای کې جړل تر دې چې د سترګو هغه توروالی ختم شو او سترګې تکې سپینې شولې. وبيضت عیناه سپینې شولې سترګې د یعقوب علیه السلام من الحزن د غمنا تقریبا 40 کاله یو وخت راځي بلکې چې کم دي 80 کاله راځي یعقوب علیه السلام د خپل زوی د یوسف په جدای کې جړل تر دې چې د غسترګو توروالی ختم شو او سپینوالی پکې راغی. او اوس دلته بیا علما یو خلق اعتراض کوي چې یعقوب علیه السلام د خپل بچو سره د خپل بچی سره دومره مینه محبت ولې کولو حالانکه الله انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا په تاسو په اولاد او مال کې تاسو پر فتنه او آزمائش ده او الله خپل پیغمبران د خپل د آخرت د ذکر د پر الله خالص کړی دي چې دوی به ذهن ټول توجه به د آخرت وي. نو د دنیا د محبت د یعقوب علیه السلام د پیغمبره په لکه دغه د شان مناسب خبره نه ده چې هغه دومره زیات محبت کو چې دستور کو هغه توروالی ختم شو سپینوالی پکې راغی. نو تفسیر مظهری کې چې کوم دی د مجدد الفسانی رحمه الله قول نقل کیا قاضی ثناء الله پانیپتی رحمه الله هغه فرمایي چې اگر چې د دنیا او د دنیا متاع سره محبت کول دا مضموم دی او خبره نه ده په دې باندې لعنت ویل شي چې الدنیا ملعون دنیا ملعون ده او دې کې چې سدي هغه ملعون په دې لعنت دی. خو بیا فرمایي چې کم سيزونه د دنیا د آخرت سره تعلق ساتي نو چې کم سيزونه د دنیا د آخرت سره تعلق ساتي هغه باندې مذمت نشته بلکې داغه محبت بیا جائز او روا دي.
یعقوب علیہ السلام چې د خپل زوی یوسف علیہ السلام سره کم دامینو محبت دا د حسن یوسف په وجه باندې نو چې هغه ډېر زیات ښکلی نو ځکه ورسره مینه محبت و. د یعقوب علیہ السلام د خپل زوی سره چې کم مینه محبت هغه داو چې په دې کې پیغمبرانه پاک دامانی عفت او د حسن سیرت په وجه باندې د اخلاق او سیرت چې کم دی هغه ډېر بهترین او پیغمبرانه و. په دې بنا باندې دا یعقوب علیہ السلام هغه سره د مینه محبت ډېر زیات و. لہذا دا مینه محبت دا د دنیا د پاره نو بلکې حقیقت کې دا محبت د آخرت د پاره و. ځکه هغه د خپل بچی سره دا دومره زیات مینه محبت و. الله فهو کظیم. دغه دی کې بیا یعقوب علیہ السلام چې کم دی دا خپل غم پړه کې چې کم دی واچو او په ژبه باندې د هغې بیا بیان نه کولو. کظیم د کذب نه اوتې دی. کذب ویلی شي د ژبې بندېدل او د زړه د غم نه ډکېدو ته هم ویلی شي او بندېدو ته هم ویلی شي. نو کظیم دا هغه حالت دی د انسان چې کله دی د غصه د زړه غصې د اړونه ډکه شي او باوجود د دې غصې هغه تقاضا پوره کولو قدرت لري او دې په هغې باندې عمل ونه کړي او دا غصه په خپل کې هم دغه شان پاتې وساتي یعنې غصه چې کوم دی هغه قابو کړي نو دا ډېره لویه خبره ده. حدیث کې د دې باره کې راځي چا چې د غصه په خپل کې وساتله او د هغې هغه تقاضې باندې عمل کولو قدرت لري او دې په هغې باندې عمل ونه کړي نو الله دله ډېر لوی اجر او ثوابونه ورکوي. حدیث کې راځي چې الله ورته فرمایي چې جنت ته دا چې څه د خوښوي هغه واله. نو کظیم یعقوب علیہ السلام دغه دی کې خپل دا غم پړه کې واچو او د هغې په ژبه باندې بیا بیان نه کولو. ارجعوا الی ابیکم. واپس شي خپل پلار ته. نو واپس خپل پلار ته لاړ شي. خپل رور ته وایي دا مشر رور د یوسف علیہ السلام. نو فقولو پس دا ووایي خپل پلار ته یا ابانا اے بابا جانا ان ابنک سرقا یقینا ستا زوی غلا کړې ده بنیامین وما شهدنا الا بما علمنا مونږ نه وایو مګر هغه څه چې زمونږ په علم کې دي. وما كنا للغیب حافظین او مونږ نیو په غیب باندې نگهباني کوونکي. وایي دا زمونږ وس کې نه ده چې مونږ د یو غیب څیز چې کوم دی حفاظت وکړی شو. واسأل القرية التي او تپوس کا د خاریې د باشندگانو ته كنا فيها چې کوم خار کې مونږ وو یعنی مصر خار کې چې کوم مونږ هلته خلکو ته تپوس کا. والعير التي اقبلنا فيها او یا د هغه قافلې نه چې کومه قافله مونږ سره راغلې ده د هغې نه تپوس کا. وإنا لصادقون او یقینا مونږ خامخا رښتیني یو. قال اویل یعقوب علیہ السلام بل داسې خبره نه ده بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې جوړ کړ دي تاسو جوړ کړي تاسو نفسونو یو خبره یا یو تاسو نفس تاسو ته یو خبره ښایسته کړې ده. نو فصبر جمیل په زما د پاره صبر کول بهتر دي. عسى الله امید دي چې الله ان یاتینی چې رابولي ماته بهم دوی جميعا ټول مراد نه دا درې واړه زامن دي یوسف علیہ السلام بنیامین او هغه مشر چې کوم مصر کې پاتې شو. انه هو العلیم الحکیم یقینا الله هغه ذات چې خبردار ذات او حکمت والده حکیم دی. وتولى عنهم مخوالو د خپل زامنونه یعقوب علیہ السلام وقال وی ویل یا اسفا علی یوسف اے افسوس په یوسف علیہ السلام باندې. وبيضت عیناه سپنې شولې سترګې داغه من الحزن د غمنا فهو کظیم او پس او زړه د غم نه ډک. ارجعوا الى ابيكم واپس لاړ شي پلار خپل ته. فقولوا یا ابانا او پس ووایه هغه ته چې اے بابا جانا ان ابنک سرقا یقینا زوی ستا غلا کړې ده. وما شهدنا الا بما علمنا او مونږ نه وایو مګر هغه څه چې کوم زموږ په علم کې دي. وما كنا للغیب حافظین او نیو مونږه په غیب باندې نگهبانی کوونکي. واسأل القرية التي كنا فيها تپوس کا د خلقنا د خاری د خلقنا چې کوم کې مونږ وو. والعير التي اقبلنا فيها او یا د قافلین تپوس کا کومه قافله چې مونږ سره راغلې ده. وإنا لصادقون او یقینا خامخا رښتینی. قال اول یعقوب علیہ السلام بل داسې خبره نه ده
بل سولت لكم بلکې جوړ کړی دی تاسو انفسکم تاسو نفسونو امرن یو کار یو خبره فصبر جمیل پس زما دپاره صبر کول چې کوم دی بهتره دی عسى الله امید دی چې الله ان یاتینی راولی ماتا بهم جميعا دوی ټول انه هو العلیم الحکیم بشک الله غذات دی چې خبردار ذات او حکمت والا دی وتولى عنهم مخوالو داغوینا وقال هو یعقوب علیہ السلام یا اسفا علی یوسف اے افسوس دی په یوسف علیہ السلام باندې وبيضت عیناه او سپین شوې سترګې داغه من الحزن د غمنا فهو کظیم او پس اوس داغه د غم نه ډک او پړکې دا غم برداشت کولو